بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. هله د تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. ژوند او چارې به مو په خیر وي. د ساختمانونو یا جوړښتونو په برخه کې نن پر دریم سټرکچرز درسونه باندې تاسو ته د یات سټیل اولریډي پر همدې دریو کوچنیو ساختمانونو باندې غږیږو چې دا په کوم حالتونو کې موږ تاسو کولای شو استفاده وکړو او د دوی استعمال په کومو برخو کې دی. نو لاند رازو خلاص پر همدې باندې غږیږو د هغوی لاند تعریف او همدارنګه پر مثال باندې تاسو سره همدغه درس کې غږیږو. هیله ده چې د درس پر مهال باندې که چیرې کومه ستونزه وه په جملو کې نه پوهېدلاست یا مو غوښتله چې نور معلومات ترلاسه کړئ کولی سئ چې په کومنټ پلیس کې د یوټیوب چینل او یا هم زموږ د فیسبوک پیج کې هلته په کومنټ پلیس کې خپل معلومات او خپل ستونزې زموږ سره شریک کړئ. نو راځو دغه درس کې نن د یات سټیل او اولریډي څخه پر یت باندې لومړنی غږیږو. Lumrai, yet means that something that we expected has happened or has not happened. We usually put it at the end of a sentence. Yet means yet په دې معنا yet خپله چې معنا لري لا هم یا تر اوسه. Yet means yet په دې معنا that something that we expected د یو شي په اړه چې موږ یې تمه درلودله has happened پیښ شوی دی or has not happened او یا هم نه دی پیښ شوی. د هغه شي په اړه باندې چې موږ یې تمه درلودله یا موږ د هغه په هیله وو چې هغه پیښ سي خو یا پیښ نه سي نو د هغه دپاره موږ یت استعمالوو. We usually put it at the end of a sentence. دا په عمومي توګه باندې عمدتاً دا په د جملې په آخر کې په آخرنۍ برخه کې ځای پر ځای کېږي او هلته استعمالیږي. نو راځو په مثالونو کې وایو She will not have sent the email yet. She will not have sent the email yet. دی به تر اوسه پورې ایمیل نه وي استولی. یا تاسو وګورئ د جملې په آخرنۍ برخه کې استعمال سو. یعنی expected has happened or not happened. دغه یو هیله ده چې شاید دا کار به سوی وي یا به نه وي سوی. اوس بل احمد has bought new dress but he has not worn it yet. احمد has bought new dress. احمد یو نوی لباس رانیوی but he has not worn it yet. مګر د هغه تر اوسه پورې نه دی اغوستی. او بل مثال کې He has not watered the flowers yet. He has not watered the flowers yet. د تر اوسه پورې ګلان نه دي اوبه کړي. نو همدغه د یت په استعمال کې موږ تاسو وویل چې دغه تمه چې کېږي ځینې فعالیتونه به ځینې کارونه به یا کړنې به پیښې سوي وي ځینې به نه وي پیښې سوي او همدارنګه دا چې دي په عموم کې د جملې په اخرنۍ برخه کې همدا ساختمان استعمالیږي. Still برخه کې still means that something is going on یا ongoing hasn't finished particularly when it was expected to finish earlier. Still means still خپله چې دی دا هم د تر اوسه معنا لري. Still means that something is ongoing. still دا حالت څرګندوي چې یو کار اوس هم په جریان کې دی اوس هم روان دی. hasn't finished نه دی تکمیل سوی. particularly په خاصه توګه when it was expected to finish earlier. په خاصه توګه کله چې د دې تمه کېدل یا هیله کېدل چې دا کار به مخکې تکمیل سوی وي مګر هغه هم لا تر اوسه پورې روان وي. تمه دا وي چې دا کار به مخکې ختم سوی وي خو هغه کار چې دی اوس هم روان دی نه دی ختم سوی. نو څه رقم حالتونه کې مثلا for example is your father still at the same office. آیا ستاسو پلار تر اوسه پورې په هغه یو یا پخواني دفتر کې دی؟ اوس تمه داسې کېدله چې شاید ستا پلار دنده پرې ایښې وي اوس شاید په همغه دفتر کې نه وي څه دی مګر د پلار دنده نه ده پرې ایښې تر اوسه پورې په همغه دفتر کې کار کوي. نو is your father still at the same office. آیا ستاسو پلار هم تر اوسه په هغه پخواني دفتر کې دی یا په هغه یو قسم دفتر کې دی. The baby is still crying. The baby is still crying. ماشوم تر اوسه پورې ژاړي نارامي کوي. I am still doing my work. I am still doing my work. زه تر اوسه پورې خپل کار ترسره کوم یا خپل کار بشپړوم. Are you still playing football? Are you still playing football? آیا تاسو تر اوسه د فوټبال لوبه کوئ؟ نو تاسو کولی شو چې still استعمال کړو
د هغه حالتونو دپاره چې هغه اوس هم جریان ولري، خلاص سوي نه وي او تمه داسې کیږي چې دا کار به تکمیل وي خو هغه څه شي وي روان وي. نو په داسې حالتونو کې موږ تاسو کولی شو چې د کوچني ساختمان او سټرکچر څخه استفاده وکړو او دا یې استعمال کړو. او اوس هم په اخرنۍ برخه کې پر already باندې غږیږو. already means that something happened earlier than we expected. With present perfect tense, already usually goes after have or has and before the main verb. Already means مخکله. already means that something happened earlier. شی وړاندې ډېر مخکې پیښ شوی وي یا مخکې ترسره شوی وي. then we expected چې موږ تمه کړې وي یا هیله کړې وي، یعنې زموږ له تمې یا مثلا زموږ د هیلې څخه وړاندې هغه کار ترسره شوی وي. with present perfect tense په حاضره بشپړه زمانه کې already چې دی دا usually goes after have or has. د have او has څخه وروسته استعمالیږي and before the main verb او په جملې کې د اصلي فعل څخه مخکې استعمالیږي. په present perfect tense کې موږ چیرې موږ تاسې already استعمالاوه یا مخکې نو هغه د have او has څخه وروسته او د main verb څخه مخکې یعنې دوی په منځ کې already استعمالیږي. اوس مثلا for example he has already done the shopping, he is watching TV now. He has already done the shopping. د مخکې لا سودا خلاصه کړې ده. He is watching TV now. دی اوس تلویزیون ګوري. یعنې یو کار چې وړاندې له دې چې زموږ د تمې خلاف یعنې موږ ورته تمه نه درلودله یا مو تمه نه وه ورته، کار تکمیل شوی دی، کار بشپړ شوی دی، مګر دی چې کېږي اوس تلویزیون ګوري. Have you already taken the money? آیا تاسو مخکې لا پیسې اخیستې وې یا اخیستې دي؟ نو په داسې حالتونو کې موږ تاسو کولی شو چې already استعمال کړو چې هغه یو فعالیت یا کار چې دی ډېر مخکې یا وړاندې پیښ شوی وي او موږ د هغه تمه نه درلودله او already د مخکې لا معنا لري. هیله ده چې تاسې همدا درس تر پای راسره کتلی اوسیږي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.